یوه ښځه خپل ماشوم د خلکو په منځ کې لټولو، ژړلې، چغې ویلې، ناڅاپه یې پیدا کړ، منډه یې پرې وکړه، غېږ کې یې راونیو، شیدې یې ورته ورکړې لکه چې بېرته ژوند ورته راغلی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې دا صحنه ولیده خپلو اصحابو ته یې وفرمایل آیا تاسو ګورئ چې دا ښځه خپل ماشوم اور ته وروغورځوي؟ هغوی ورته وویل نه والله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله جل جلاله خپلو بندګانو باندې تر دې ښځې هم زیات مهربان دی. د الله رحمت څومره ستر دی او د هغه له رحمتونو څخه دا هم ده چې موږ تاسو ته سترې ورځې راکړې لکه د ذوالحجې دغه مبارک 10 ورځې چې الله جل جلاله پرې قسم کړی، لوړ مقام یې ورته ورکړی او په دې کې نیک عمل تر نورو ورځو زیات محبوب دی. نو دا ورځې مه ضایع کوه، توبه وباسه، لمونځ وکوه، روژه ونیسه او د الله جل جلاله ډېر ذکر کوه او دا ورځې ستا د زړه دپاره یو نوی پیل وګرځوه. ای الله په دې 10 ورځو کې موږ ته برکت راکړه او زموږ او د ټولو دوستانو نیک اعمال پکې قبول کړه.